حق تاسو مبالغه کوئ بلکې دا وایئ چې فقولوا دا وایئ چې انا عبد الله ورسوله زه د الله بنده یم د الله د خوا نه خو بندګان ډېر دي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیاز په څه کې دی په دې کې چې د رسول دی او بیا په رسولان اولو العزم انبیا په رسولانو کې بهتر انبیا پنځه دي چې هغې ته اولو العزم وایي او بیا په اولو العزم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو انبیاو کې بهتر دی خو من په مانځه کې بیا څه شی و اشهد ان محمدا عبده د الله بنده دی عبودیت صفت په مانځه کې مونږ مخکې کوو ولې الله په دې مونږ مکلف کړي چې په دې ګواهي وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی چې د الله بنده شو د عبادت محمد صلی الله علیه وسلم د چا کوي الله کوي عبادت د پیغمبر حق نه دی او ورونو دا خبره مونږ د ذهن نه وباسو چې که تا دا وویله چې د پیغمبر ته چغه مه ووه نو تا د پیغمبر بېعزتي وکړه نه دا د پیغمبر عین عزت دی د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېعزتي په دې کې ده چې ته د هغې نه اله جوړ کړې ته هغې ته چغې وویل او هغې بېعزتي په دې کې ده چې هغه څه د څه نه منع کړی څه هغه کار نو د دې وجې نه ورونو ایمان عقیده ده ایمان عمل دی هم د زړه او هم د ژبې هم د اندامونو ایمان په خوله باندې اقرار دی که یو سړی په زړه کې عقیده ساتي خو په خوله اقرار ونه کړي هغه مؤمن نه دی که یو سړی په خوله اقرار وکړي په زړه کې عقیده وساتي په ونه ساتي هغه مؤمن نه دی که یو سړی په خوله اقرار وکړي او په زړه یې ووایي چې الله ستر ایمان پرې لرم خو لیکن لمونځ نه کوي روژه نه نیسي زکات نه نیسي حج نه کوي دا مؤمن نه دی نو ایمان د دریو شیانو نه جوړ دی چې وینا د ژبې او همدارنګې عمل چې عمل د دوه تقسیمه دی چې یو د زړه عمل او بل د اندامونو عمل نو الله تعالی فلاح کامیابي سعادت د انسانانو الله قسم کوي په زمانه باندې دا یو لړ صورت چې موز والعصر ان الانسان لفي خسر الله قسم کوي په زمانه باندې الله تعالی خالق دی چې په څه قسم کوي الله کوي خو مخلوق ته په غیر د الله تعالی د نوم نه بل چا په نامه باندې قسم جایز نه الله په زمانه قسم کوي یا د مازدیګر په وخت قسم کوي چې ان الانسان لفي خسر تاکید سره وایي چې یقیني خبره ده چې انسان خامخا په تباهۍ کې دی انسان خامخا په تباهۍ کې دی انسان تباه دی انسان برباد دی خو د دې بربادۍ نه څوک خلاصېدلی شي څوک د دې بربادۍ نه نجات موندلی شي آمنو الا الذین آمنو مګر هغه کسان چې دوی ایمان راوړي او عاملو الصالحات او نیک عمل کوي ما تاسو ته چې په ایمان کې عمل داخل دی خو الله تعالی چې د ایمان سره وروسته عمل صالح ذکر کوي چې مزید اهتمام د وجې نه چې دا فکر ونه کوي چې ایمان صرف د خولې وینا ده نه وایي چې ایمان راوړي وعاملو الصالحات او نیک عمل وکړي نیک عمل په لنډو الفاظو سره نیک عمل څه کوي نیک عمل ورنو ښه پوه شي نیک عمل هغې ته وایي چې دوه شرطه پکې موجود دي نیک عمل څه ته وایي چې دوه شرطه پکې موجود دي یو دا چې عمل سړی کوي د الله د رضا لپاره کوي چې هغې ته څه شی وایي اخلاص لا اله معنا هم دا ده چې عبادت حقدار یوازې الله دی الله له کوي ایاک نعبدو موږ باندې کې وایي چې یوازې الله ستا بندګي کوو دغه اخلاص بندګي به یوازې الله ته کوو که سړی په عمل سره عمل صحیح خو ریا پکې وکړي ځان خلکو ته ښیي هغه عمل صالح نه هغه عمل صالح نه ځکه چې د اخلاص شرط دا پکې موجود نه دی ځکه الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين د انسانانو ته حکم نه دی شوی مګر په دې چې یوازې عبادت د الله وکړي طاعت یوازې الله ته خاص په داسې حال کې چې طاعت الله خالص نو خالص طاعت عمل صالح هغه دی چې اولنی شرط اخلاص پکې موجود شي ومنله چې اخلاص په سړي کې دی خو لیکن دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه کوي د ځانه یو شی پکې ایجادوي هغې ته عمل صالح نشو هغې ته موږ عمل صالح نشو ویلی دویم شرط دا دی چې عمل کوم خو په کومه طریقه به کوو په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء والرسل کړی او دا لن مقصد کو لا اله الا الله محمد رسول الله کې خلاصه ولې سره پرې مسلمانۍ دا ټول خبرې په دې کې دي چې لا اله د عبادت حقدار د الله نه علاوه څوک نشته
عبادت او بندگی کې نو هغه چا د پاره کې یوازې الله ته او دین دا چې محمد رسول الله دا د شیخ کې د علم شیخ فائدہ نه کوي الله دې لپاره انبیاء لري کتابونه نازل کړي انسان په خپل په هدایت کې دی شي الله انسان محمد نه دی پرېږي انبیاء را لګري رسولان را لګري رسولان وظیفه او مسؤلیت څه شو خلق ته دین وخی خلق ته عبادت وخی خلق ته عمل وخی محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله د خوا را لګل شوی دی چې د الله د خوا را لګل شوی استاد یې څه معنا د الله استاد دی استاد د چا پیغام راوړي چې د چا د خوا لګل شوی د رسول الله دا د الله د خوا لګل شوی دی هغه ذات چې د ټول اسمانونو ځمکه او هر څه پیدا کړي د هغه ذات چې لګل شوی دی د دې لپاره چې خلقو ته عبادت وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه چې کوم عبادت وشو نو هغه عبادت به قبول هغه ته عمل صالح که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه هغه عمل صالح نه دی اگر که خلقو ته عمل وکړي اگر که تمونځ وکړي اگر که ته روژه ونیسي په هغه طریقې ونیسي اگر که ته حج وکړي په هغه طریقې ونکړي او که چېرته عمل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خو زړه کې اخلاص موجود دی د الله دپاره دی هم هغه عمل صالح نه دی الله قسم کړي قسم په زمانه چې د خسران او د تباهۍ نه هغه کسان بچ دي چې ایمان یې راوړي او نیک عمل کړی او بل وتواصوا بالحق یو بل ته حق باندې وصیت کوي دعوت ورکوي بلنه ورکوي حق ته معلوم شو بل ته وایي چې وروره دا حق وتواصوا بالصبر حق بیانې خلکو ته وایي نمونه کوي څوک ورته وادي وایي څوک ورته بزګری وایي څوک ورته وایي دا دین نه ودی څوک وایي چې بعد نوې خبرې اورېدلې دي خو ورونو مسلمان دپاره صفت دا دی الله تعالى المسلمان وحالت غير إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله خبر هذا ويبلنا لك مؤمنان وإن هذا الشكر وتمر شيء الله حكم ده قال شيء الله ترى توبل شيء الله ترى تبلغ شيء الله كتاب أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى توبل شيء نداوي ده كار شيء کار څه شي الله د مؤمنانو صفت دی قرآن وایي نه وایي دا الله کلام دی اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم کله چې الله رسول ته دعوت ورته ورکړي چې د دې په مابین کې فیصله وکړي نو دوی وایي ای یقولوا سمعنا واطعنا د مؤمنانو په وینا دا چې دوی وایي چې موږ د الله احکام اوري او موږ د الله احکام ته تسلیمي دا نه چې وامر د مولا کې بل تقدیر خلاص نه نه توخه وایي مؤمن صفت دا دی چې سمعنا چې واري ورته الله ویلي بس واطعنا ومن زودكم من بطاعت بلا زودكم الله وی واولئك هم المفلحون هم دا کسان هم دوی کامیاب دي چې دا الله او رسول خبر او توشي او هغه ومني کامیابی په دا کسانو پورې الله تعالی دي ورو دا کامیابی ده ایمان عمل صالح یو بل د حق وصیت کول مشکلات پر راځي نو موږ بدلونه خلک دي کور کې نه به خلک شړي کړي نه به شړي یو تواصل بالصبر یو بل ته وصیت صبر باندې کوي انبیاء ته تکلیف رسیدلی انبیاء ته ساحران ویل شوي دي کاهنان ورته ویل شوي دي دا ورته ویل شوي چې تا پلار او نیکه سره جدا کړل خو انبیاء خپل هغه دعوت او خپل منهج نه دی پرېښی الله تعالی دې موږ واقعي مؤمنان کړي الله تعالی دې په موږ کې دا صفت موجود کړي چې راته وویلی شي چې الله ویلي دي راته وویلی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي او بیا د رسول الله وسلم پرې خبره تپل شوې نه څنګه چې روایتونه چې پیغمبر ورته تپل شي پیغمبر نه ویلي او ثابت شي چې هغه ومنو د زړونو مې کوم واورو هغه ومنو تر څو چې کامیابي نه شي والله العظیم چې دا الله اسمانو ځمکه پیدا کړي ورونو والله چې دا د الله کرام دی په دې شک او شبهه نشته دی که هر څومره ته وګرځې په دنیا کې که ته په دې منهج او په طریقه نه وي روان کامیابي نشته الله په دې باندې قسم کړی دی الله دې موږ ته کامیابي نصیب کړي الله دې موږ ته ایمان صحیح نصیب کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې نیک عمل وکړو یو بل ته په صبر کولو او حق باندې وصیت وکړو تر څو چې هغه خواږه نعمتونه چې الله تعالی د مؤمن دپاره تیار کړي دي چې هغه جنتونه دي هغه نصیب شي او وخت مې ډېر واخیسته بخښنه غواړم صلی الله تعالی وسلم على خیر